د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی نه یا نون. نه یا نون د پښتو په تورو کې 36 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به ووایو. د کتاب 36 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غټ د نه توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له ښي خوا نه کیڼې خواته د لیندۍ په شکل ځي او بیا بیرته پورته خیږي. دا راښیي چې نه داسې لیکل کیږي. د نه توري شکل مو وپیژنده. اوس د نه توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، نه توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، نارنج لیکل شوی دی. دا ګورئ، د نارنج په نوم کې 2 ځلې د نه توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. د نارنج په کلمه کې د نه توري د غږ شکل په سر او منځ کې راغلی دی، لکه نارنج، لکه اسمان، لکه انار، لکه اننګي، لکه پوستین. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه نارنج. شاباس. اوس مو چې د نه توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د نه توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر او پای کې شکل بدلوي. د نه توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم نه توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د انار په کلمه کې. دریم نه توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د اننګي په کلمه کې. څلورم نه توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د پوستین په کلمه کې. اوس دا ګورئ، نه توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، نارنج لیکل شوی دی. دا ګورئ، د نارنج په کلمه کې 2 ځلې د نه توری په سر کې د ا او ج له تورو سره تړلی راغلی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې نارنج رسم شوی دی. پوهیږئ چې نارنج یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د نارنج انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د نارنج د کلمې لیکل یاد کړئ. د نارنج کلمه له 5 تورو جوړه شوې ده. نه، ا، ر، نه، ج. توري چې سره یو ځای شي نو نارنج لوستل کیږي. که نه، ا، ر، نه، ج توري پیوسته وویل شي، د نارنج کلمې ته یې غږ نږدې کیږي. د نارنج په کلمه کې مو د نه توري لیکل ولیدل. اوس به د نه توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د نه کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا نارنج دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د نه توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا نارنج دی. نارنج تریو وي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست، دا توپیر ما ته وښیئ. شاباس. په هر هغه نه توري ګورئ، دلته 4 ځلې د نه توری راغلی دی. نو قلم راواخلئ او د هر زیړ نه توري پر سر نه توری ولیکئ
چې د نه توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د نه د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د نه توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. د منان نارنج خوښیږي. د نارنج خوړل ګټه لري. په شنه چوکاټ کې وګورئ. دلته جملې په تور رنګ او هر د نه تورې په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه نه تورې مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر نه توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. دوه نه توري د منان په کلمه کې راغلي چې یو نه توری پکې د ال توري سره یو ځای راغلی او بل نه توری پکې په ځانته شکل راغلی. دوه نه توري د نارنج د کلمې په سر کې راغلي چې یو د نه توری پکې د ال توري سره تړلی راغلی او بل نه توری پکې د جل توري سره تړلی راغلی. دوه نور نه توري هم د نارنج د کلمې په سر کې راغلي چې یو د نه توری پکې د ال توري سره تړلی راغلی او بل نه توری پکې د جل توري سره تړلی راغلی. د منان نارنج خوښیږي. او دویمه جمله داسې ویل کیږي نارنج خوړل ګټه لري. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې د منان نارنج خوښیږي لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه نارنج خوړل ګټه لري د جملې په سر ولیکئ. د منان نارنج خوښیږي. د نارنج خوړل ګټه لري. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا نارنج دی. نارنج تریو وي. د منان نارنج خوښیږي. د نارنج خوړل ګټه لري. د همدې جملو تر څنګ بیرته هم دا جملې لیکلي دي خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر نه توری په مختلفو رنګونو راغلی دی خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا نارنج دی. نارنج تریو وی. د منان
د نارنج خوړل ګټه لري. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځلې یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د نه توری لیکل شوی دی. د دې هر یو نه توري د پاسه نه توری ولیکئ. کله مو چې هر نه توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا نارنج دی. نارنج تریو وي. د منان نارنج خوښیږي. د نارنج خوړل ګټه لري. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې نه توري تمرین وکړئ. د نه توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي نه توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا نارنج دی ولیکئ او په توره کرښه د منان نارنج خوښیږي ولیکئ. د نه توري یوازې شکل لیکو. د نه توري په سر کې شکل لیکو. د نه توري په منځ کې شکل لیکو. د نه توري په پای کې شکل لیکو. دا نارنج دی. نارنج تریو وی. د منان نارنج خوښیږي. د نارنج خوړل ګټه لري. د نه توري یوازې شکل لیکو. د نه توري یوازې شکل لیکو. د نه توري په پای کې شکل لیکو. د نه توري په پای کې شکل لیکو. دا نارنج دی. د منان نارنج خوښیږي. په دې لوست کې مو زده کړل
د لیک په وخت کې د نه توري شکلونه لکه اسمان، انار، اننګي، پوستین یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: نارنج، اسمان، انار، اننګي، پوستین، تریو، منان، خوښیږي، خوړل، ګټه، لري، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.